دا خو مونږ یو د ایوارډونو سلسله شروع کړې ده په ډومبي ځل باندې. په هغه د زیتون بانو ایوارډ دی، سلما شاهین ایوارډ دی، سین بیبي ایوارډ دی، الف جان خټک ایوارډ دی او ګلنار بیګم ایوارډ دی. نو دغه زنانه دي د دې اوس مونږ اجرا وکړه، هر کال به دا مونږ هم په دې مارچ کې ورکو. نو په هغې کې بیا مونږ مختلفو یونیورسټو ته په کورونو کې چې ناستې کمې زنانه دي هغوی ټولو ته مونږ پیغامونه ورکړه چې تاسو د لیک په ذریعه څه ناڅه راولېږئ، چا افسانه راولېږله، چا مضمون راولېږه، چا غزل نظم راولېږه، بیا چا پکې د کتابونه راولېږل، لکه افغانستان نه بعضې ملګرو زمونږ کتابونه، نو بیا جیوري کې هغې کې بیا منتخب شو چې کوم ښې جینکۍ وي او ښې لیکوالې وي، مقالې وي ډېرې. نو هغه مونږ دغه کړي او د دې مقصد هم صرف دا دی چې کومې جینکۍ دي هغه یریږي بهر نه راوځي یا هغوی کور والا نه پرېږدي یا د هغوی څه تحقیق دی د هغوی لیک دی. نو موږ دا وایو چې په دې ایوارډونو په ذریعه به هغوی لږې بار راوځي، وبه ګوري، د هغوی به زړه مضبوط شي، هغوی کې به حوصله پیدا شي او د هغوی به یو درناوی وشي. نو زما په خیال دې سره به لږې لږې دا جینکۍ دې طرف ته موټیویټ شي چې هغوی لیک وکړي. د پیښور په پرنس کالج کې د خویندو ادبي لښکر پښتونخوا یو خوندور پروګرام د زنانو د نړیوالې ورځې په سلسله کې وشو. د دغه محفل صدارت محترمه معراج همایون کولو او په اعزازي مېلمنو کې ورسره ناز پرور ناز، رفعت علي سید، عذرا یاسمین، جنت جمشید علی خان، ام رباب، زیبا افریدی د قرباني په حیث ورسره کلثوم زیب په سټیج ناسته وه. په دغه محفل کې اسیر منګل، فاطمه زلان، ډاکټر اسلم تاثیری، ډاکټر صبا خان، عبدالسبحان خان، ساجده تنها سنا، رفعت علي سید، ام رباب، نور الامین یوسفزئی، کلثوم زیب، عباسین یوسفزئی، زیبا افریدی، انور زیب، ډاکټر اقبال شاکر او صدر محفل معراج همایون د زنانو په حقونو تقریرونه او کلامونه واورول. دوی په خپلو تقریرونو کې وویل چې د ساینس او ټیکنالوژي په دې ترقي یافته دور کې بیا هم پښتنې مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په دغه مشکلاتو کې اولنې توکی غربت دی او هر پلار غواړي چې زه د خپلو بچو له ښه تعلیم او تربیت ورکړم، خو د دغې خواهش په لاره کې دغه غربت خنډ کیږي. زموږ دین اسلام هم موږ ته د مېرمنو سره د حسن سلوک درس راکوي. ځینې خلک ښځې ته په پدري جایداد کې په نیمه برخه معترض وي. نن چې په نړۍ کې په عالمي توګه د مېرمنو نړیواله ورځ نمانځلی شي، د دې په شا همدا مقصد دی چې په دې ورځ کانفرنسونه، سیمینارونه وشي او لیکوالان د مېرمنو د حقونو په حواله خپلې لیکنې وکړي او عام ولس ته دا شعور ورکړي چې د مېرمنو په نړۍ کې د نیمې نه زیاته آبادي ده. د دوی ترقی، آبادی او سوکالي د انساني نړۍ آبادی او خوشحالي ده. ویل شي چې کور د پلار او مور په مرګ خوارېږي او هغه چا رښتیا ویلي دي چې د دنیا ښایست هم په مېرمنو باندې موقوف دی. د ژوند او په مخ تللي قامونه د خپلو مېرمنو حقونو پاسداري کوي، هغوی ته د ژوند اسایشونه او سهولتونه ورکړي دي. راځئ چې موږ هم د خپلو خویندو، خورلڼو او لوڼو روښانه سباوون باندې غور فکر وکړو چې هغوی ته هم جایز او قانوني حق ورسوو. په دغه محفل کې زنانو ته په ښو کتابونو، شاعرۍ، نثري ټولګو او د پښتو ادب او ژبې د روزنې په حواله ایوارډونه ورکړل چې پکې زنانه لیکوالانو ته زیتون بانو ایوارډ، سلما شاهین ایوارډ، سین بیبي ایوارډ، الف جان خټک ایوارډ، ګلنار بیګم ایوارډونه هم ورکړل شو. په دې محفل کې د ادیبانو، شاعرانو نه علاوه ګڼو ادب ذوقه خلکو هم ګډون وکړو. همدا شان په دې محفل کې مختلفو کسانو د دې محفل په حواله د انګازي ټي وي سره هم خپل تاثرات بیان کړل. ډاکټر عباسین یوسفزئی هم د خویندو ادبي لښکر د دې خوندور پروګرام په حواله انګازي ټي وي سره خپل خبرې صدارنګي وکړي. دوی زیاته کړه نن د خویندې ادبي لښکر خال د پښتنو زنانو په تاریخ کې وړاندې تنظیم دی چې دا په پیښور کې څو کاله وړاندې جوړ شوی دی. دوی وخت په وخت باندې د خپلو شاعرانو، ادیبانو، دانشورانو د نمانځنې کوشش کړی دی او ډېر ښه غونډې کړي دي. نن دوی هغه لیکوالانې چې کومې نوې لیکوالانې دي، کتابونه لیکي، په نثر کې، په شعر کې او نور میدانونو کې تحقیق او تنقید کې، نو د هغې د نمانځنې دپاره دوی یو د ایوارډ یو پروګرام را جوړ کړی دی او په دې کې ایوارډونه هم هغوی له ورکوي، هغوی له درناوی هم ورکوي او د هغوی حوصله افزایي کوي چې په راتلونکي وخت کې نورې زنانه هم د دوی نه زده کړه
وکړي او مخ په وړاندې باندې د تلو جذبه پیدا شي. بله دا ده چې د پښتو ژبې لیکوالان چې دي نو هغه ټول سړي دي او که ښځې دي هغې ټول د درناوي لایق دي، خو دا زنانه په دې وجه خاص کر د درناوي لایق دي، د دوی کورنۍ د درناوي لایق ده چې هغې له لیکوالانو زنانو له دا موقع ورکوي چې هغې راشي او بهر په میدان کې مشاعرو ته لاړ شي، ادبي محفلونو ته لاړ شي، کانفرنسونو ته لاړ شي، نو د هغې خپل هم ذهن فراخه شي او د هغې د لیکونو نه دنیا هم خبر شي. محترم کلثوم زیب څوک چې د دې محفل روح روان ده او د زنانو ادیبانو او شاعرانو په هلو ځلو کې لوی کردار دی، انګازي ټي وي ته څه دارنګې ووې. ټولې د کله نه چې کلاسیک دور شروع شوی دی د هغه وخت نه واله تر اوس جدید دوره صرف 250 ښځې ماته میلاو شوې، په هغې کې دا نوي جینکۍ هم دي او زړې هم دي ښځې، نو نشته تعداد نشته، مطلب د زرو کسانو سړو لیکوالو په بدل کې به دوه زنانې دغه دی چې موږ به کله د اردو پروګرامونو له تلو او هلته به اردودانو تقریبا ټول، نو هلته کې به موږ ته هغه عمره عزت او دغه نه میلاوېده ځکه چې زموږ ژبه زیاتر خلک زور اردو ته کوي او زموږ به عزت نو بیا موږ ورو بیا موږ دا دغه وکړو چې بس اوس وخت راغلی دی چې موږ د ښځو یو تنظیم جوړ کړو او دې حوالې سره هلې ځلې وکړو، نو بس سټیپ مې واغسته او بیا ورو زه هم یوه را سره 2 شوې بیا 3 شو، نن تاسو ګورئ د خیره سره حال ډک دی د ښځو او د جینکو. پیغام ورکوم پلارانو له، میندو له، د زامنو له، رونو له او خاوندانو له چې هغوی په د خپلو ښځو باندې اعتبار وکړي، هغوی په یقین وساتي، هغوی په اعتماد وساتي، هغوی سپورټ کړي، وګوري که دغه ښځه لږه هم داسې ده چې هغې کې د تخلیق صلاحیت شته، نو زما په خیال هغه دې نه منې کوي، هغه دې سپورټ کړي، هغې سره دې ووځي په خپله، او چې کومې ښځې سره د خپل کور نه سپورټ میلاو شوی دی نو هغه کامیابه ده، هغه چېرته وروسته نه ده پاتې شوې. د پېښور د سیمې ښې شاعرې زیبا افریدی هم د زنانو د نړیوالې ورځې او د دې محفل په هکله انګازي ټي وي سره دغه شان تاثرات شریک کړل. په ټول دنیا کې یا په د پښتون معاشره کې د ښځې یو مثال زه به ته داسې ووایم چې لکه د یو ځناور مثال یې دی، یو د غلامي مثال یې تر نن پورې ښځو ته داسې هېڅ قسم ازادي نشته دی او نه ورکړې کېږي. نو زه خو د پښتون قوم ته اپیل کوم چې خدای ته وګورئ، خپله لور خور چې د هغه د تعلیم په زیور باندې ښایسته کوي، تعلیم ورته ورکوي چې د هغې راتلونکي نسل د عام به ښه وي، د هغې مستقبل به هم روښانه وي، ښه به وي. او د نن ورځې مناسبت سره زه دا درته ووایم چې که تاسو دا ووایئ کله چې ښځو ته بالکل حیثیت نشته دی په دې نړۍ کې، د ښځې موږ داسې ازادي نه غواړو چې ښځې له ازادي ورکوي، مطلب لکه په وراثت نه یې وباسئ، په جایداد کې حصه ورکوي، حصه داره کې تعلیم ولا ورکوي، خپل خاوندان یا وروڼه چې د ځان سره اوږه په اوږه درې، هله به زموږ د عمل کامیابېږي. او که سړي د آبادي د نړۍ آبادي ده نو ښځې هم نیمه آبادي ده د نړۍ، نو پکار ده چې ښځو ته د انسان په نظر وکتې شي. ډاکټر پروفیسر اسلم تاثیر افریدی هم انګازي ټي وي سره خپل تاثرات صدارنګي بیان کړل. او که موږ د پښتنو تاریخ وګورو او په هغې کې د کلیوال ژوند نښې نښانې وګورو نو موږ ته داسې ډېر مثالونه په مخه راځي چې پښتنو ټول عمر د ښځو قدر کړی دی. څه موده تېره شوه او ډېره موده تېره وه، خاوند یې راغی، نو چې راغی د شپې ښځه او خاوند ناست دي، دې ښځې ته تپوس وکړو چې سړیه څه دې ګټلي هم دي که نه؟ هغه میاړی راواغسته وایي څه خو مې ګټلي دي، نو چې روپۍ شمارلې دا 19 وې، نو دا ښځه یې پاڅېده، یوه روپۍ دې هم بچ کړې وه، راغله وه سړي ته یې وویل چې د خوارۍ خو د قدر کوم خو زما نه بغیر دې شل نه کړه. نو تاسو په خدای یقین وکړئ که د ښځو نه بغیر شل کېږي. د ملکن د سیمې ډاکټر اقبال شاکر هم انګازي ټي وي سره زیاته کړه. د نننۍ غونډه د خویندو ادبي لښکر خال د سوري لاندې د زنانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره یو تقریب کېږي. پښتو ادب کې، په پښتو کلچر کې او په پښتون ټولنیز ژوند کې زمونږ زنانو زمونږ سره ډېر اوږه په اوږه باندې کار کړی دی. زمونږ سره ډېر لوی لوی نومونه په خدایي خدمتګار تحریک کې هم د زنانو شامل دي. زمونږ سره په بین الاقوامي سطح باندې ډېر لوی لوی اکیډمیا په زنانو کې هم موجود دي. نو د خال
دا دستوره چې د خویندو په باره کې زموږ د پښتنو میرمنو په باره کې راغونډه شوې ده ډېره د ستاینې وړ غونډه ده او زما په خیال سره داسې غونډې کول پکار دي ځکه چې د دې سره د پښتني معاشرې روڼ مخ ټولې دنیا ته وړاندې کیږي. ډاکټر احمد علي عاجز د زنانو د دې خوندور محفل په حواله انګازي ټي وي سره خپل تاثرات صدارنګ شریک کړل. د زنانو هم یو نړیواله ورځ پکار ده چې منځل کېږي ځکه چې دا دومره اهم دی لکه مطلب دی چې خلک پښتو کې یو مدغوي چې ښځو خاوند یو ګاډي پای دی اوس چې د یو ګاډي پای چې کوم دی نو هغه خبره چې سړی اوس تایلی شو نو پکار دا ده چې ښځه د اسلام کې د دې مقام هغه زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله دنیا ته د بی بی عایشې په شکل کې پیش کړی دی او هیڅ کوم چې کوم دی نو دا خبره ته انکار نشي کوي چې هغه زمونږ د هغه دور پروفیسر وه چې هغې به د نارینو او زنانو د دواړو به چې کوم دی تربیت کولو او د ټولو احادیثو چې کوم دی د هغې اصلاح به هم کوله. په دې ځای کې چې کوم دی دې نه مخکې مونږ یو خبره کوو چې د ټولو نه ښکلی او ډېر لوی هارډ ورکر چې زما ډېر زیات خوښ هم دی د نړیواله ورځ په مناسبت سره چې کومې د کلثوم زیب بیبي دا خلک راغونډ کړي وو او دا کومه هڅه یې کړې وه او دا کومې زنانو چې کوم دی په دې پکې حصه واخیسته دا یقینا چې د قابل د ستاینې قابل دی. کامریډ انور زیب هم د دې محفل په هکله انګازي ټي وي سره صدارنګ خبرې وکړې. زنانه عالمي ورځ دا تاسو ته دا پته ده چې یاره د دې د زنانو د عالمي ورځې چې کوم پس منظر دی څوک چې ورته هر څه دغه کوي خو زما خپل دا خیال دی چې دا د ښځو چې کوم عالمي د مهنتکشو ښځو یو تنظیم و هغه وخت کې په نیویارک کې هغوی دا ورځ چې کوم دی نو مقرر کړې وه د مهنتکشو ښځو زما خپل دا خیال دی چې هغه د کارخانو او چرته هغوی چې به یې کار کوو زه خپل ذاتي طور دا ګڼم چې ښځه به حیثیت ښځه هغه محنت کشه ده که هغه چېرته بار کار له نوم ځي نو که په کور کې هم ناسته ده نو هغه محنت کشه ده مطلب نو ښځه به حیثیت ښځه محنت کشه ده. دا ورځ په 8 مارچ باندې په ټوله دنیا کې مانځلی کېږي او د ښځو هغه وخت چې د ښځو دا ورځ هر څه حوالې سره دغه کوله خو زما خپل دا خیال چې د دې تقریبا د 100 کالو د پاسه دغه وشو خو د هغې باوجود ښځه اوس هم چې کوم دی هغه د ظلم او جبر او د استحصال دغه سره مخامخ ده. هغه اوس هم چې کوم دی نو چې چېرته قبایلیت دی هغه یې راګیره کړې د نام نهاد د قبایلي روایتو په شکل کې چېرته چې جاګیرداري ټولنه ده نو هلته دا فدرسري نظام دی او ښځه چې کوم دی نو هغه هم د غلامۍ ژوند تیری او دا چې که نن موږ وګورو زموږ دا درېیمه نام دی درېیمه دنیا څه کوي چې بلکې په ترقي یافته تهذیب یافته دنیا کې هم چېرته چې سرمایهداري نظام دی او موږ دا تاثر اخلو چې ګنې ښځه هلته ازاده شوې ده خو زه دا وایم چې ښځه چېرته هم نه ده ازاده شوې هغه په بل شکل کې چې کوم دی غلامه ده او د هغې چې کوم ژوند دی هغه د کمارشلایز کړی شوی دی او د هغې استحصال په مختلف شکلونو کې په ټوله دنیا کې نن هم جاري او ساري دی او دا وخت سره چې کوم دی نو پکار دا دی چې دا یویشتمه صدی ده دغه د ښځو د ازادولو دغه تحریک دې ډېرې ګټې راوړې وې اگر چې دې په ماضي کې ډېرې ګټې راوړې دي خو اوس هم چې کوم دی نو دې تر ډېر لوی سفر پروت دی او زه یو بله خبره هم په دې حوالې سره کول غواړم دا منګ سړی دی دا وګڼو دا په ذهن کې کینو دا د منګ ریالایز کو چې ښځه چې کوم دی نو هغه د نیمې نه زیاته د هغې آبادي ده هغه که تر څو پورې هغه نه ده ازاده کړی شوې هغې ته تعلیم نه دی ورکړی شوی د هغې حقوق نه دي منلی شوي هغه که د هغې معاشي حقوق دي که سماجي معاشرتي حقوق دي او که د هغې سیاسي حقوق دي او د هغه د هغې صنفي حقوق دي هغه هغې ته نه دي ورکړی شوي نو تر هغه پورې نه هغه سړی ازادېدی شي او نه هغه ټولنه به حیثیتي ټولنه ازادېدی شي. مینوالو دا و د خویندو ادبي لښکر ادبي ریپورټ چې تاسو ترې خبر شوئ. ملګرو تاسو کولی شئ چې زموږ انګازي ټي وي په یوټیوب او فیسبوک سبسکرایب او لایک کړئ چې زموږ مختلف قسمه پروګرامونه او ادبي ریپورټونه تاسو ته په اسانۍ ترلاسه کیږي. کیس افریدی، انګازي ټي وي، برنس کالج، پیښور.